نو الله تبارک وتعالی فرمایي چې مشوره کوئ. د دین په امورو کې له علماو سره مشوره کوئ، د اقتصاد په امورو کې له اقتصاددانانو سره مشوره کوئ، د سیاست په امورو کې له سیاسیونو له سیاستمدارانو سره مشوره کوئ، د رعایت د خوشحالي او د رعایت د انتظام دپاره له منتظمینو له مشرانو له خبرو له مخورو له متنفذینو سره مشوره کوئ. خو چې په کومه شعبه کې څوک مداخله لري او څوک حصه او برخه له کوم عمل کې د تجربې په لحاظ باندې لري، نو په هغو کې مشوره کوه ورسره. لکه نبي علیه صلات وسلام په مدینه منوره کې صحابه کرام راټول کړل چې احد کې د احد جنگ چې کوو مشرکینو لښکر را روان ده، دا جنگ په مدینه منوره کې دیني نه کوو او که موږ د باندې وروځو. په دې کې آیات و حدیث نه و راغلی، جبرائیل علیه السلام وحی نه و راوړی. او موږ ته خو نن په 14مه صدۍ کې اکثر امورات همدغسې دي. لکه مثلا موږ فیصله کوو چې د دې ښار انتظام به څرنګه کوو، نو د ښار د انتظام دپاره به په هغو کې مشوره اخیستله کېږي له هغه چا چې په دغه اموراتو کې خبره لري، علم لري، تجربه لري. نو بیا کله چې مشوره واخیستله سوه، نو بیا باید توکل په الله باندې کوي. او ګورئ ورونو، که هر امیر و حاکم هغه له مشورې ځان پورته بولي او له مشورې ځان خلاص بولي، نو دا د دې آیات په فیصله او په حکم باندې منعزل ده، هغه خپله منعزل کیږي او واجب العزله ده. او نبی علیه صلات وسلام فرمایي چې دا انسان هلاک ده، تباه ده. له جملې د هغو 3 مهلکاتو څخه یو همدغه هلاکت ښودل سوی ده چې اعجاب المرء برأیه یا اعجاب المرء بنفسه، چې انسان په خپل رای او په خپل نفس باندې دومره متکی چې هیڅ اهل علم ته ضرورت نه لري، اهل خبرې ته ضرورت نه لري، اهل دانش ته ضرورت نه لري، اهل یو تجربې ته ضرورت د ځان نه بولي، نو دا انسان هلاک ده او تباه ده او برباد ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي. او کله چې مشوره واخیستله سوله، بیا د مشورې په اخیستا کې چې کله ټولې اراوې راواخیستل سوې، چاڼ سوې، په هغو کې به چې د کوم رایه خوښه سوه د امیر، هغه صلاحیت الله پاک هغه امیر ته ورکړه. نو بیا به هغه د هغه کار په عملي کولو کې اقدام کوي، او په هغه اقدام کې به دا بروسه بیا په الله باندې. فاذا عزمت فتوکل علی الله، چې کله ته عزم کوې، ټینګه اراده د تعمیل او د تطبیق د دغه پروګرام کوې، نو توکل په الله کوه. بیا هم په مشوره باندې توکل مه کوه چې دا کار خو په مشوره سوی، خامخا به انجام ته رسیږي او کامیابي او موفقیت ته به رسیږي. نو ترجمې ته متوجه سئ ورونو. الله تبارک وتعالی فرمایي فبما رحمت، دا ما د تاکید دپاره ده، عامله معنه ده. نو په سبب د رحمت د الله سره، د لورونې او د مهرباني د الله سره، د فضل د الله سره، فبما رحمت، په سبب د رحمت او فضل او مهرباني من الله، د الله له لوري، لنت لهم، نرمي کوي ته له دوی سره، د امت خپل سره، رعایت خپل سره نرمي کوي. ولو كنت فظا، که چېرته ته وای سخت مزاجه، غلیظ القلب، سخت زړی، لنفضوا، خامخا به تیتو پرکو، تارو مار سوي وو دا مخلوق رعایت دي تا امت دي تا، من حولک، د ګرد چارپیره دي تا. دا به په تا باندې بیا داسې راټول نه وو. دا اوس خطاب نبي علیه صلات وسلام ته ده، خو عین تطبیق په موږ باندې ده. نو الله پاک پیغمبر خپل ته حکم کوي فاعفو عنهم، عفو کوه دغو خپلو امتیانو ته، عفو کوه له دوی څخه دغه طبیعي، دغه ګناه، دغه خطایي او غلطي د دنیا په لحاظ باندې چې کله دی منصرف سو، تیر له هغه چې راوګرځېدو، معافي ورته وکړه. د آخرت په لحاظ چې هغه ګناهګار سوی ده په هغه عمل کې، واستغفر لهم، بخښنه مو غواړه. دا نهایت شفقت ده، لکه یو پلار چې خپل اولاد د زوی دپاره بخشش او مغفرت او معافي غواړي. وشاورهم فی الامر، او مشوره کول دوی سره، له دې امت خپل سره، له رعایت خپل سره، د هرې شعبې خبراو او اهل تجربه کسانو سره ته مشوره کوه په کار کې. فاذا عزمت، نو هر کله چې تا عزم و اراده او ټینګ قصد وکړو د تطبیق او د تعمیل د هغې فیصلې، فتوکل علی الله، نو بیا توکل کوه په الله باندې. ان الله یحب المتوکلین، بېشکه الله جل جلاله
خوښوي متوکلین. څوک چې په الله توکل کوي هغه د الله محبوب دي، هغه الله باندې ګران دي، هغه الله ته نږدې دي. او څوک چې توکل نه لري او په خپل ځان معتمد دي، په خپل علم باندې معتمد دي، په خپل رایه باندې معتمد دي، هغه تباه او هلاک او برباد. الله تبارک وتعالى لا إله إلا الله، لا إله إلا الله.